السلام ملګرو الله دې وکړي ته روغ او جوړ بوین ملګرو انستګرام په اړه درته ویډیو جوړوم چې انستګرام اکاونټ څنګه جوړ کو او انستګرام اکاونټ د ډول څنګه سي په آینده کې وګټو یعنی انستګرام خو یا ټیک ټاک کاروي یا لکه ټیک ټاک په شانته تاسو انستګرام څخه هم بیا پیسې ګټلی شئ انستګرام آی ډي داخل ته جوړه کړئ چې په آینده کې ورڅخه پیسې وګټئ او چې څومره مو تاسو اکاونټ پر مخ لاړ شي نو هغې څخه وروسته بیا تاسو پیسې ورڅخه ګټلی شئ نو دغه انستګرام اکاونټ هم په واتساپ کې لاګین کیږي او هم یوټیوب کې ټیک ټاک کې هر اکاونټ کې لاګین کیږي یعنی کومه ویډیو چې تل هر څه نه راواخلې انستګرام کې اپلوډ کړي کوم مشکل نه جوړوي نو درته ټوله طریقه ښایم چې اکاونټ داخل ته جوړ کړئ او د لینکونه په واتساپ فیسبوک هر ځای کې هم پیسټ کړئ چې تاسو بیا دغه کومه ویډیو چې تاسو راخلی بیا کوم تاثیر باندې نه کوي او په آینده کې ورڅخه پیسې وګټئ راځو پر ویډیو پیل کوو ملګرو که مخکې له دې چې زما یوټیوب چینل مې نه وي سبسکرایب کړی یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ ویډیو ته لایک ورکړئ او دغه طریقه درته ښایم نو راشئ پر همدغه انستګرام به تاسو را ډاونلوډ کړئ له پلی سټور څخه کله چې پلی سټور څخه ډاونلوډ کړو بیا تاسو دغه راخلاص کړئ زه درته ټوله طریقه ښایم لږ ورته منتظر کړو چې دغه صفحه راخلاصه شي ښه ملګرو د صفحه راخلاصیږي ښه ملګرو تاسو ته به دلته فیسبوک ګوګل هر څه چې درته راوړی تاسو پر یو ننوځئ یا پر جمیل یا پر فیسبوک آی ډي زه پر فیسبوک آی ډي لاګین شوم یعنې تاسو به خپله فیسبوک آی ډي راواخلئ که چېرې تاسو له فیسبوک څخه کومه ویډیو را کاپي کړئ یا ورته اپلوډ کړئ کوم مشکل بیا نه جوړوي ما فیسبوک آی ډي لاګین کړه زه ورباندې کلیک کوم کنټینیو کوم یې یعنی بالکل زه غواړم چې فیسبوک آی ډي باندې لاګین شي نوم چینج کول غواړئ یا نه غواړئ زه مازې نوم چینج کول سمپل غواړم دا ځکه زه سمپل نوم ورکوم ټیکنیکل ریحان نوم یې ورکړو ښه سمه ده د څه شي بیا تاسو نیکسټ کړئ خپل نوم به ورکړئ هر ډول تاسو اکاونټ جوړوئ خو د معلوماتي ویډیو پر اساس دغه ویډیوګانې ورته اپلوډ کوم نو دغه ورته یوز کوم یعنې دا په استعمالوم نو دغه به تاسو نیکسټ کړئ که لږ به ورته منتظر شئ چې دغه صفحه یې پوره ډول بشپړ شي ښه ملګرو دغه نوم بالکل صحیح شو دغه نوم یې واخیستو چې کومه نامه یې راکړه بیا به ورباندې نیکسټ بټن باندې کلیک وکړئ ښه دلته تاسو ته دغه الاو اینډ کنټینیو دا ټوله صفحه درکوي بیا ملګرو کوم مشکل نه لرئ الاو اینډ کنټینیو بټن باندې به کلیک وکړئ دا به بیا به تاسو ملګرو اګري داسې تاسو صفحه غواړئ چې داسې تاسو ورسره موافق یې هو هر څه سره یې موافق یم اګري به یې کوئ ښه د صفحه پوره شو موږ ته یوه بله صفحه راکوي اکاونټ به مکمل ډول خلاص شي ایډیټ کې عکس هر څه غواړئ دا به عکس ورکړم دلته خو د آی ډي عکس دی زه ورته راخلم یو بل عکس صحیح ده ملګرو په دغه ایډیټ بټن باندې به کلیک وکړئ دلته یو بل عکس زه راخلم ښه ملګرو عکس اوس لپاره همدغه صحیح دی بیا به وروسته عکس ورته چینج کړو دا ځکه درته وایي چې آلسو همدارنګه شیر دیز پکچر از پوسټ چې کوم عکس چې تاسو دغه باید پوسټ شي که نه شي پوسټ کولی غواړئ ان یې کوئ که نه یې پوسټ کول غواړئ غیر فعال یې کړئ را به شئ ډن بټن باندې به کلیک وکړئ آی ډي به مکمله شي بیا پکچر ورته وروسته بدلولی شئ ښه نو لږ ورته منتظریږم صفحه راخلاصوي اکاونټ جوړیږي لینک هر څه یې راخلو صحیح ده ملګرو ورباندې بیا کلیک کوم چیک فایل پروفایل یې بدلوم راځم ګیلرۍ ته ګیلرۍ څخه یې پروفایل بدلوم ملګرو عکس مې ورته چینج کړو تاسو راځئ په همدا لاندې باندې کلیک وکړئ چینج پروفایل باندې او عکس ورته دا ځای کې بیا ایډیټ کړئ راشئ پر ډن بټن باندې کلیک وکړئ عکس پوسټ کول غواړئ هو عکس باید پر پوسټ شي ډن بټن باندې کلیک وکړئ کله چې ډن شو نو لږ اوس ورته منتظریږو صفحه پوره کیږي ملګرو بیا به راشئ دغه به سیو کړئ مقصد هر څه یې غواړو بالکل ښه لږ ورته منتظریږو ویلکم ټو انستګرام ښه دې ته هم اډ شو ته به راشئ نیکسټ بټن الاو به یې کړئ ټیکنیکل لا بالکل صحیح شو چینج به شي هر څه لږ نور ورته منتظریږو چې صفحه مکمله خلاصه شي د ډالرو انستګرام اکاونټ جوړیږي ځکه چې ورڅخه وروسته بیا موږ اکاونټ جوړولی شو د ډالرو او بیا باینانس ټرست والیټ کنفاکاټ او نورو صرافانو کې بیا بالکل لنچ کولی شو او لینک یې څنګه کولی شو کاپي کولی شو او موږ ته بیا ډالر ورڅخه په اسانه ډول راتللی شي ښه ملګرو اوس پوره ډول سیخیږي لږ ورته منتظریږو دلته درته وایي چې دا ملګري فالو کول غواړه یا یې نه غواړئ نه یې غواړو تاسو به راشئ پر همدغه بټن باندې به سکیپ کړئ او دغلته درته ښه ایمیل غواړئ ایمیل یې بدلوم
چې کوم ایمیل تاسو ورکړی وو هغه ایمیل ته درته یو کوډ ځي هغې جیمیل ته لاړ به شئ جیمیل څخه به هغه کوډ راواخلئ. ما جیمیل ته به اوس یو کوډ تللی وي زه راځم دغه جیمیل ته د جیمیل ته به اوس یو کوډ راشي د انسټاګرام له کمپنۍ څخه هغه کوډ به یې راکاپي کړو. ښه اوس یو کوډ راځي ښه ملګرو انسټاګرام دغه کوډ دی دلته به ننوځم او کوډ به یې راکاپي کړم او ورته پیسټ به یې کړم. نو ملګرو اکاونټ جوړ شو تاسو کتلی شئ تاسو دا فالوورز او فالوینګ د زیاتولو لپاره یعنې فالوورز د زیاتولو لپاره زه درته نور ویډیوګانې راوړم هغې لپاره یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ صحیح ده ملګرو چې هغه ویډیو در څخه میس نشي. بیا به تاسو ملګرو کله چې دغه سم شي یعنې تاسو ویډیو هر څه تاسو بیا پوهیږئ لکه ټیک ټاک څنګه چې کتلی شئ فیسبوک دلته انسټاګرام ته ویډیو اپلوډ کولی شئ. بیا به تاسو راشئ ایډیټ پروفایل بټن باندې به تاسو کلیک وکړئ. کله چې ایډیټ پروفایل بټن باندې کلیک وکړئ ته تاسو د خپل انسټاګرام آی ډي لینک راکاپي کړئ هغه په ټولو اکاونټونو کې کاپي کولی شئ ان په واتساپ کې هم کاپي د لینک ځای پر ځای کولی شئ صحیح ده ملګرو دې مخې بیا فالوور زیاتېږي او هم چې کوم ویډیو اپلوډ کوي هغه هم کار کوي. لږ به لاندې لاړ شئ اډ لینک لیکلی دی اډ لینک بټن باندې به کلیک وکړئ دغه کاپي پروفایل لینک دا به تاسو څنګه کوئ کاپي به یې کړئ. زه راځم دغه کاپي کوم ګورئ ورته ښه کاپي شو. بیا به تاسو راشئ